په نورستان کې د FIO نړیوالې مؤسسې لخوا د کروندګرو مالدارانو سره د لبنیاتو د پروسس او نورو اړینو وسایلو مرسته وشوه. د یاد ولایت مالداران خوښ دي چې له دې وروسته به د مودو خواري لکه د پخوا په څیر په سیند نه لاهو کیږي او د ستړو ثمره به ګوري، ځکه هغه وسایل ورته ورکول شوي چې دوی ورته د مالدارۍ په برخه کې اړتیا درلوده، خو وړاندې ورته چا پام نه و کړی. همدارنګه د نورستان ولایت د کرهڼې او مالدارۍ رئیس سلیمان ایمن وایي یاد وسایل چې 2 میلیونه افغانۍ ارزښت لري، نږدې 3000 کروندګر به ترې د مرکز پارون واما او نورو ولسوالیو کې ګټه پورته کوي. نو دا خو تاسو ته پته ده د FIO لخوا د مالدارانو ته د لبنیاتو پروسس وسایل راغلي دي. نو دا عملاً شوراګانې راځي دغه توجیه کیږي د لبنیاتو پروسس وسایل او ماشینونه دي. تقریبا داسې دقیق ارقام خو موږ نشو دغه کولی، ممکن داسې 3000 څه د پاسه 3000 مالداران به استفاده وکړي او دغه د کیټونو نه. نو همدغسې تقریبا څه د پاسه 2 میلیون په ارزښت باندې دغه وسایل راغلي دي. نو دا به د مرکز او د واما ولسوالیو کې تقریبا 90 ماشینونه دي او دغه شوراګانو کې توجیه کیږي. د ایمن په خبره د کرنې وزارت او یو شمېر نورو نړیوالو ادرسونو سره خبرې کړي ترڅو په نورستان کې د لبنیاتو لپاره مناسب بازار رامنځته کړي او د مالدارانو کړي خواري به بې ګټې نه وي او هغه څه به ترلاسه کړي چې پوره کال ورته ستړي ګالي. موږ تقریبا 2 کاله همدغه کوشش کوو، هلې ځلې کوو او دا زموږ د مالداري څنګه عصري شي، هغه د زوړ سیستم باندې زموږ مالداري روان دي. نو دا څنګه عصري شي، دغسې د بازار موندنې دپاره موږ کوشش کړی دی. انشاءالله سږ کال امیدوار یو. وزارت سره موږ خبره شریکه کړې وه او دغه همکارانو مؤسساتو سره موږ خبره شریکه کړې وه او سږ کال به انشاءالله دې دپاره په دې پارون کې د لبنیاتو د پروسس او د حیواني محصولاتو دوکانونه به جوړ شي او انشاءالله سږ کال موږ امیدوار یو او پروګرام هم نیولی دی. هاخوا د نورستان د ځنګل ساتنې د مرکز غړی نعمت الله وایي دا یوه کامیاب پروژه ده ترڅو د مالدارانو حاصلات څو چنده شي. د زیاتوي د وسایلو د ویش لړۍ دي د نورستان لرو پرتو سیمو ته هم ورسول شي ترڅو ټول مالداران ترې برخمن شي. نعمت الله همدارنګه وایي د دې مرستو ترڅنګ دي د نورستان ولایت هغه ټول ځنګلونه د نړیوالو مؤسساتو لخوا له سره کېنول شي چې په تیر کې په بېرحمۍ سره وهل شوي دي. زه خو لومړی فکر کوم چې دا کامیاب دی او تاسو نه توقع هم لرم چې دا ټول نورستان ټول کلو ته ټولو بانډو ته ټول خلکو ته دغه ورسیږي، نو دغه فایده به ټول خلکو ته عام شي. همدارنګې د علف شیر ساتنې او ځنګل ساتنې برخه کې لکه څنګه چې تاسو د دغې لخوا نه مخکې هم توجه شوی دی او نور هم توجه غواړو، ځکه چې دغه نورستان ځنګلات په تیر وختونو کې ډېر وهل شوي دي، ډېر ځایونه لغړ او خالي شوي دي. دغه ځایونو باندې باید دغه محیط سره برابر نور ونې کېنول شي. دغسې ډېر ځایونو کې چې طبیعي ځنګلات نه لري او هغه دې ته جوګه دي چې نور ځنګل هغوی هلته ځنګلونه وده وکړي. نو داسې بوټي او داسې نیالګۍ چې هغه ځای هغه محیط سره برابر هغوی راوړل چې هلته ټول نورستان سرسبز شي، ټول نورستان ځنګل شي. دا به ټول افغانستان دپاره ګټه. نورستان چې د هیواد په کچه یو له زرخیزه ولایتونو له جملې دی او ډېر خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو په تیر کې ورته هغه ډول کار نه دی شوی چې په کار وه. خو په دې وروستیو کې د حکومت په شمول ګڼو نړیوالو ادرسونو دغه ولایت ته مخه کړي او په بېلابېلو برخو کې د خلکو لاسنیوی کوي.